او یقینا محترم بدر پہلو کے صلی لاڑ شی تاسو گوری د طیب بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام رضائی مور عربو دستورو خپل بچی به اطرافو ته لېږل ځکه په اطرافو کې ابو هوا صفایي هلته ژبه صفایي ښارونو کې الودګي وي ژبه صفا نه وي دغه ماحول صفا نه وي دې وجې نه عربو به خپل بچي اطرافو ته ابتدایي پرورش دپاره لېږل بی بی حلیمه سعدیه فرمایي موږ د طایف نه راووتلو مکې مکرمې ته را روان شولو چې موږ ماشومان بچي ویسو ویل زما اوښه کمزورې ده خر کمزوری دی ما نه مخکې نورې زنانه دیانې ورسېدې موږ شپه په لاره کې راغلله ویل کله چې سبا ته زه مکې کرمې ته راورسېدله به زه خبر شولو به چې ماشومان خو ټول وړي دي صرف یو ماشوم پاتې دی هغه ماشوم څوک کې یتیم دی د معاوضې ملاوېدو امید نشته دی دې وجې نه چا ورته زړه نه دی ښه کړی بي بي حلیمه سعدیه وایي ویل ما وی چې راشه ورشه دغه ماشوم خو وګوره که نه هغه مولانا ادریس کاندې وی عجیبه نوم تلي کي وایي دیو خیال را کوو چې دا ماشوم یتیم دی دیو ته پته نه ده دا یتیم نه و دا در یتیم و دیو خیال دا و دلته به پیسې معاوضه ملاوله شي دا ورته پته نه وه چې د کائناتو خیرونه د کائناتو برکتونه د کائناتو خیرونه برکتونه به د دې بچي سره کور ته راځي علما سیرت نگاران لیکي بی بی حلیمه سعدیه انتخاب ورته الله ولې وکړو مستقل بحث کوي هغوی په دې ځای تفصیل ته نه ورځم خو خلاصې دا ده هغوی وایي حلیمه د حلم نه ده د بردبارۍ نه ده یو مور چې په هغې کې حلم نه وي بردباري نه وي صبر نه وي دا د بچي تربیت نشي کولی په نه خبره بچي له ډز په نه خبره بچي له ګزار په نه خبره د بچي رټنه دغسې بچی چې هغه د دباو په ماحول کې غټ شي دا یو ښه قاید نشي جوړېدی دا یو ښه رهنما نشي جوړېدی دا نشو دما نشي کولی دا د قوم آینده قیادت نشي کولی دې وجې نه د رب ذوالجلال د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره د داسې زنانه انتخاب وکړو چې هغه سراسر حلم و باندې کې بردباري به بي بي حلیمه سعدیه وایي ویل ما وی چې راشه دغه ماشوم خو یو نظر وګوره که نه ویل کله چې د رسول الله کور ته راورسېدم رسول الله صلی الله علیه وسلم اوده دی ماشوم اوده دی د هغې باندې سپین رومال خور دی ویل مخ مبارک مې ورته ښکاره کړو ویل سترګې پټې وې اوده وې کله چې به ورنه رومال لرې کړو ما باندې نظر ولګېدو مسکی شو بي بي حلیمه سعدیه ګواهي ورکوي هغه ګواهي د سیرت کتابونو نقل کړې ده ویل کله چې هغه مسکی شو دا یو نظر یې ما ته وکتله قسم دی زما زړه کې لارې جوړې کړلې قسم دی زما زړه هغې د ځان سره واخیستو ویل زه په دې فیصلې باندې مجبوره کړلم زه هغه د معاوضې نه بې پروا کړلم زه دې ته مجبوره کړلم ما خپل خاوند ته وویله خاونده که هر څه کېږي دغه ماشوم به خامخا د ځان سره بوځو